ماماتې تلیفون ته ځواب ورکړه. سیګنال ورک شو. د څه شي سیګنال چامر زما کسان ورک دي. تاسو ښه یې که نه؟ وروره ولې چیغې وایې؟ ته ښه یې عبدالله؟ ما خو تاسو ته ویلي و چې یو ناولي کار کې ګډ شوي یو. عبدالله ته هم چې یو خبره ټینګه کړې نو ځواب مې ورکړه وروره. بم دی بم. د څه شي بم وروره؟ رئیس زنګ وهلی. بله رئیسه موږ ښه یو رئیسه. ښه ده چې زه راووتو. سمه ده همدا اوس درځو. سمه ده راځئ نو. وروره پوره وړي دي شو. سمه ده راځئ چې ځو. بولا ورهانه ماما د زنداني ژوندي پاتې کېدل اوس فرض دي. سمه ده پولاده، تاسو امر د سر په سترګو. خو دلته زندان دی زویه. څو ځلې مې ویل څه چې ته غواړې هغه لاسته نشي راوړی. ماما هر څه چې کوې دا ستونزه هواره کړه. بلې رمزي اورې مې ته چېرته یې؟ زه نشم کولی چې تا سره اړیکه ونیسم. د ښاغلي تنجای مرستیال دی. زه ستاسو خاص مدیر یم ښاغلیه. اوس نو یالګنج له لیدونه مو خوشحاله شوم. زموږ له کسانو کوم خبر شته؟ په لاره کې دي، اوس راځي. بله ماما د خدای لپاره مال دی انارشیستانو سره مه ګډوه. ماما د پخوا په څېر هر څه ښه نه دي. هیله کوم داسې مه کوه. دلته ډېر بندیز دی. ګوره رمزي دا چې هلته څه روان دي ماته یې مه وایه. غوږ شه زویه، هلته رنګارنګ موږکان دي، ماشي دي، غله دي، شیطانان دي. دا خو زما خبره نه ده. هله نو خدای دې وساته زویه. ورشه معلومه که چې دا تور زنداني د زندان په کومه برخه کې دی. ما ته معلومات راوړه. ښاغلی رحمي ورور ترکي خلکو ته یې چې تر ټولو ښه شی ورکړی و بهرني سفر نور ښاغلیه. بیا هغه وخت تر نیوکو لاندې راغی. رحمت اوزال نور کسان هم له خپل هېواد څخه بهر ته استول ته پوه شو که نه ښاغلیه؟ ښه نو داسې ده. اول دا چې نړۍ ورته وښودله ښاغلیه، او بیا یې ورته د بهر پرمختګونه وښودل ښاغلیه. دوهم یې دا چې د نور نړۍ سره اړیکې پیدا کړي. د ترکیې له جمهوریت سره یوازې دا هېواد نه و بلکې کافکاز، بالکان، منځني ختیځ سره هم او همدارنګه اروپایي هېوادونو سره هم او د ترکیې جمهوریت سره هم هغوی سره یې غوښتل چې پانګونه وکړي. دا مسایل د چاري تورس له وژلو سره څه تړاو لري؟ تړاو خو به یې وڅېړو، خو دا ویلی شم چې هېڅ امکان نه لري چې د وژنې کوم اساسي کوم ځانګړی پیام ونه لري. په دې مسئلې کې یو مهم راز پروت دی. دا به موږ زر تر زره حلوو. سمه ده، بیا به یې په پیام پوه شو. مدیر صاحب، محمود زموږ ملګری دی، باید زر تر زره خلاص شي. او یا دا چې بیا موږ پوهېږو چې څنګه مو مجبوره کړو. موږ به څنګه مجبور کړئ؟ پاڅون به راوپاروو. که مو په یوه ساعت کې هغه موږ ته رانه وړو نو بیا به پخپله پوهېږئ چې موږ څه کولی شو. نو سمه ده، ټول زندان به دې وسوځوم. کوم ځای به وسوځوئ؟ هغه موږ پرته له کوم دلیل نه په بېله کوټه کې نه دی اچولی. په هر حال زه درته دا وایم، ملګری به مو خوشې کړم، خو که زندان ته کوم ضرر ورسېږي بیا به وګورو چې څوک چاته اور ورته کوي. دارو موشه ښاغلیه. مننه. په خیر راغلی ښاغلیه. په خیر اوسئ. هغه میز ستاسو لپاره دی. مننه کوم.
درو موشه قماندان صاحب. او مشره راځه. قماندان صاحب اورېدلې مې دي چې استعفا ورکوي، همداسې نه ده؟ هو همداسې ده. ډېر خفه شوم قماندان صاحب. ولې خفه کېږې؟ څوک د هېواد د خدمت استعفا ورکوی شي؟ نوی له تاسو سره ملګری شوی و. زموږ ملګرتیا ته دې ځای نه وه. وروسته له دې به سره ډېر کارونه ولرو. هغه بم چرچا یې خو زموږ له ورتګ نه خبر و رئیسه. یوازې خبر نه و، مونږ یې لیدلي وو. ها مونږ به د خلکو خبرو ته غوږ نیوه، اوس نو دوی زموږ خبرې اوري. هغوی بې فکره ول. خدای مکړه که چېرته ستاسو نه یو مړ شوی وای نو ما ته بیا ستاسو د لاسه ورکول ستونزمن وه. د دومره وژلو سره بیا هم هغه زنداني چې په زندان کې دی. د زندان څخه خو نه یم خبر، خو د باندې ډېر تکړه کسان لري. بم ایښودل د سازمان کار نه دی او بم مې په موبایل کې ایښی و رئیسه. پوهېدل چې د دې مسئلې په لټه کې یو، خو له باته مرغه موږ هغوی نه پېژنو او نه مو لیدلي. موږ یې په څارنه کې یو، خو هغوی ډېر هوښیار دي. ملګری د غواړي چې تا وګوري. آخر هم تاسو لارې ته راغلی؟ نه خپله ته راغلی. محمود جان زمونږ ډوډۍ ته په خیر راغلی. په خیر راغلی. په خیر راغلی وروره. په خیر راغلی. په خیر اوسئ. په خیر راغلی. په خیر اوسئ. ایله لرم چې یو ښه خبر راکړې. هلانو زر کوه یو ښه خبر راکړه. راته ووایه زما زمری راته ووایه. بله ماما هغه زنداني یې ونیوه، اوس دی نو هغه ورنه خدای خلاص کي. رمزي لکه مې کار تا ته بند وای، هېڅکله مې داسې وزر درته نه کوه. نو وزر کوه. ووایه ماما څنګه هغې څانګې ته تللی شم؟ غوږ شه، پارک ته ننوځه، سور بیرغ پورته کوو، هغې څانګې ته ورشه. رمزي او نه تا په دې خبرو نورم زما چورت خرابه که زویه. هغوی نشي کولی چې تا له هغې برخې نه وباسي. پوهېږي چې څوک زموږ په څار کې دي؟ څوک؟ پولاد علمدار موټر ته راننوتی و، له ما نه یې څېړنې کولې. څه دې ورته وویل؟ څه مې ورته ونه ویل، هڅه مې وکړه چې خبرې مې د باندې وځي تر څو ټول خبر شي. ولې زه خبر نه کړم؟ زه یې بېله کوټه کې واچولم. کومه خبره نه ده محموده، ته ستړی شوی، لږ ارام وکړه، بیا به خبرې سره وکړو. د دې لپاره چې خپلې خبرې وکړم محکمې ته حاضر شوم، کوم بل مقصد مې نه درلود. نو سمه ده ورځه، اوس نو ارام وکړه، ستړی شوی، بیا به خبرې سره وکړو. زه ځم چې ځان مې ومینځم، ډېرې ورځې کېږي نه مې دی مینځلی. نو سمه ده ورځه، زر کوه د ته لارښوونه وکړه. تر اوسه څوک نه دی غوښتي. زما په اړه څه وویل؟ دا چې محکمې ته لاړې ښه کار ونه شو. نو
بیا به څه وشي. اندېښنه مه کوه، ډېر ژر به وځو. دلته څه روان دي؟ تاسو څه کوئ؟ ساتونکو زر دلته راشئ. ساتونکو زر راشئ. ډسمبر 26 کال 1990 پروفیسور ډاکټر محمد ارسوی د خپل کور مخ ته د هغه چا په وسیله چې وسله ورسره ووژل شو. د اکتوبر 6 کال 1990 پروفیسور بهوی اوچوک د هغه بمي برید په واسطه چې کور د مخکې ایښودل شوی و له منځه لاړ. جنوري 28 کال 1993 بریالی سوداګر ژي کام باندې مرګونی برید وشو او ووژل شو. د فبروري 15 کال 1993 د مالیې پخوانی وزیر عدنان قهوجي له خپلو دوو ماشومانو او مېرمنې سره په یوه ترافیکي پېښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړو. دا ټولې پېښې موږ ته بس دا راښیي چې ته څنګه یې پولاده زویه؟ په وخت راورسېدې ماما. همدا یې چې هغه په چاړه وواهه، هغه یې وژغورو، بیا یې روغتون ته ورساوه زویه. نو ولې دلته ولاړ یې؟ نو زه څه وکړم؟ ورشم ورته ووایم چې ژوند برکت دې په تاسو وي. هو همدا کار وکړه. کاکا جانا موږ خو بیړه نه کوو. لورې ته ووایه چې زه څه وکړم. یو کس راغلی وویلې چې زه د روغتون اخلم، کیدای شي په خبه یې واخلي. بل یې راغی ویلې چې زما ننګه به کوي. کراجدم د ټپوسانو غوندې په بوی کولو راغلل او ویلې چې مونږ یې ماخلو. زه څنګه دا درد زغملی شم لورې؟ که چېرته روغتون هغوی ته ورنکو هغوی به موږ سره دښمنان شي. نو موږ باید یو ځلې خپلې ستونزې وڅېړو. تر سبا پورې موږ ته باید روغتون راپور ورسیږي. زه په یو څه باندې پوه نه شوم، که چېرته پیسې ونه لرو او که زموږ ځمکې همداسې پاتې شوې او که کومه پروژه د کار کولو لپاره ونه لرو، نو بیا ولې هغه ځمکې نه خرڅوو؟ هغه ټولې ځمکې د آهو دي، د ورور میراث مې دی. که چېرته هغه ځمکې خرڅ کولو ستونزو به خلاص شو، بیا به آهو ته هم ګټور تمام شي. ما مې خپل پلار سره ژمنه کړې وه چې هغه ځمکې نه خرڅومه. هسې نه موږ په داسې حال کې یو چې د ځمکو خرڅول ښه کار نه دی، ډېر یې ارزان اخلي. لورې که ته هم داسې فکر کوې نو زه به د قدرت بیګ سره خبرې وکړم، هغه یې اخلي. لورې کاکا ښه به دا وي چې زه لومړی کور خرڅ کړم. زه یوازې یم او کور ډېر لوی دی. نشي کولی چې بې کوره شي، بیا به خلک څه وایي ګرانې؟ هر څه چې وایي ودې وایي، زه یې پروا نه لرم. لورې دا خبره د ډېره ښه ده، ته رښتیا وایي، کور دې ډېر لوی دی، په یوازیتوب به هلته څه کوې؟ نو بیا یې په چا باندې خرڅوي آهو مېرمنې؟ همدا چې یو ښه اخیستونکی پیدا شي. زه ستړې شوې یم، په دې اړه به سبا ته وغږېږو. سبا موږ څه وکړو مېرمنې؟ زما د خبر په تمه اوسئ. پرېږده چې آرام وکړي. ماما اوس څنګه ننوځمه؟ له عسکرو نه خو څوک نه پېژنو. همدا چې موږ ونه پېژني ښه به وي، بالاخره یو ډول به ننوځو.
ماما په دې کالیو کې نشو دننه کېدای. یو ځل دې بیا دې سیرې ته وګوره. ډاکټر تا غوندې لو ده. ولې په ما څه شوي؟ لکه ډاکټر په څېر ښایسته یم. غوږ شه چې څه درته وایم، سترګې دې پورته مه نیسه ښه. باید همداسې دننه لاړ شو، لږ به سر ټیټ ونیسو، وروسته به بیا ورو ورو سرونه پورته کړو. سلام علیکم افسره. هغه زنداني دننه دی. ارامه اوسه احمقه، په تا څه شوي دي، څه کوې؟ تل ستا د غلطیانو سزا زه ګورم. موږ ته ویل شوي چې څوک دننه پرې نږدو. ګوره زویه، موږ باندې څوک د انسانانو ګمان کوي. خلاصه که عسکره، خلاصه که. خپل کار به وکړو، نور ځو به وروره. له تاسو نه یو تلی شي. ته هم دلته اوسه، زه زر بېرته راځم. سمه ده ماما. اپولاد علمدار وایي چې مامو ته یو بله موقع ورکوو. ته څوک یې؟ زه هغه څوک یم چې ستا ژوند مې وژغورو. ما ته وګوره، نور ته دلته ژوندی نه پرېږدي. یوازې یوه لاره لرې، او هغه دا چې موږ سره کار وکړي. دا هر څه ستاسو له امله شوي دي. ما بس دومره ورته ویلي و چې ته ووژني. د سړي غوندې زما پوښتنو ته ځواب راکړه. چا نه دې امر اخیستی به؟ زه کوم څه ویلو ته نه لرم. ته څوک نه لرې چې ودې ژغوري؟ اجلې سره چې مینه لرې څنګه؟ کېدای شي چې دا ځله دې په چاړو ووهي. ته را سره مرسته وکړه، تر څو چې موږ د سره مرسته وکړو. هغه دوه تنه د توروس په رازونو باندې پوهېږي. په اصل کې هم ټول کارونه په هغوی دواړو باندې مخته وړي. د هغوی به دا کارونه څه شی وي؟ سمه ده، خو موږ څه نشو پیدا کولی. رئیسه، زه دې غوښتی وم. ماماتې، سبا ته یې رولوز غواړم او وکیل کازای سکروغلو ما ته یې راوله. بلنه ورته ورکړو او که په زور یې راولو. بلنه ورته ورکړه. تر اوسه د څوک لیدلي چې موږ بللي وي او هغوی نه وي راغلي. د غرمې ډوډۍ چیرته خورئ؟ ښه شپه ولرې لورې. تاسو ته هم کاکا جانه. اهو جانې ښه شپه ولرې. جولې دی، یوه شېبه سره خبرې کولی شو؟ هو وایه. جولې دی، تا سره پیسې شته؟ نه، خو لږ ګاڼې لرم. نه هغه نه ښه یم. نغدې پیسې د سره شته چې ماته یې راکې؟ په پورې راکه جولې دی. یوازې هغه کور لرم چې له مور نه مې راته پاتې شوی دی اهو جانې. نور داسې هېڅ کومه پانګونه نه لرم. کاشکې مې درلودلی چې درکړې مې وای. مهمه نه ده، هسې مې پوښتنه وکړه. سمه ده ګرانې، شپه په خیر. زه په یو شرط در سره مرسته کوم. ته په داسې حالات کې نه یې چې شرطونه کېدې. ګوره خپلو خبرو ته دې پام کوه. ته به له څلوېښت سره اړیکه نیسې او پرېږدې به چې ما سره وغږېږي چې پوه شم هغه ښه ده، یا به تاسو ته هېڅ هم نه وایم. زه ستا دا سلوي چېرته پیدا کړم؟ د ټلیفون شمېره یې زه درکوم. له دې شمېرې نه په ځانګړو وختونو کې کار اخلي. دا چې څنګه هغې سره اړیکه نیسې نه پوهېږم، خو تر څو چې ما د سلوې غږ نه وي اورېدلی تاسو ته هېڅ هم نه وایم. شمېره یې راکړه. آغا پولاد علمدار را پسې دی، اوس به څه وکړم؟ څه وکړم؟ پولاد علمدار تا سره څه کار لري؟ نه پوهېږم، خو کوم څوک یې ما پسې اچولی. له هغه سړي نه باید لرې واوسو. له خپل دښمن نه لرې نه شي اوسېدی. یا خو به یې اخلي او یا به یې له منځه وړي. هغه په پیسو نه شو اخیستی. نو بیا ولې دومره ډېرې پوښتنې کوي؟
چاری تر اوس دا دی هو رحمتي وزال هغه هر هیواد ته یو اعتبار لرونکی تجار لیږلی دی او هغه هلته ټول خپل تجاران لیږل دي ښاغلیه. دا هیوادونه چې نوي له کمونیستي رژیم څخه راوتلي وو د آزاد بازار په اړه نه پوهېدل. وزال دا غوښتل چې هغه کسان چې دوکهبازان وي او په تلو سره یې هغه هیوادونه په غېږ کې نیولي او په دوی باندې باور کړی. بس همدومره. یعنې دا چې موږ به هر کار په خپل زړه کوو او کولی شو چې نور هیوادونه کنټرول کړو. هو داسې کولی شو. یعنې که زموږ په هیواد کې نفوذ کړی وای چې دې کار ته به نه روسیې نه متحده امریکا نه هغه چین او نه هم اروپا اجازه ورکړې وای نه یې ورکوله. دفتر ته یې نشو ننوتلی. ډېر ساعتونکي لري خو که د باندې راوځي په اسانۍ سره یې لیدلی شو. نو تاسو پکې څه وایئ؟ کوم خاص ځای خپل مېرمنې سره یا کوم ځای ولري چې هلته لاړ شي څنګه؟ هغه مېرمنه نه لري. هغه یوازې یوه مور او یو پلار لري رئیسه. او کولم چې کومه مېلمستیا وشي نو له هغوی سره یو ځای ډوډۍ خوري. کور یې چېرته دی؟ په ډېرو ځایونو کې کورونه لري. خو دا چې په کوم یو کور کې ډېر اوسي دا معلومه نه ده. پرته له هغه نه چې له دفتره وځي نه ښکاري. په دې نړۍ کې داسې څوک نشته چې زه ونه شم وژلی. بس سم ځای وخت یې باید معلومي بیا ماته پرېږده. بیا هر کار په خپله کوم. نو ځوزل غوندې یو سیاست پولی و څنګه په لومه کې بند شو؟ هغه پرته له صبر نه حرکت وکړ. کله چې د هغه ځای بدلون ولیده او په دې پوه چې ترکیې کې بل هیڅ لارښود نشته او بیا دا چې فکر وکړي د لومړي ځل لپاره کوم نظرونه چې درلودل په ښکاره توګه ټول ته یې وویل. غوښتل چې ترکیه سره یې موټی کړي او ترکیې رهبر شي او په نړۍ کې پنځم قدرت شي. زما په اند چې هغوی دا کار کولی شو. فکر کوم چې د چاري توروس واژل ته ډېر نږدې شوی یم رئیسه. آرګي دې سړي یو پروژه جوړه کړې. غوښتلې د استانبول په منځ کې یو بل استانبول جوړ کړي. غوښتلې چې له زلزلې له سیمې د تور ټاپو پورې یو داسې ښارګوټی جوړ کړي چې په هغه کې زر دانې ودانۍ وي او ښار هغې خواته ولږدوي چې د استانبول د رسم رواج څخه نور هر څه له منځه یوسي. آیا دا کار به شونی وي او که نه زه پرې نه پوهېږم. او کومه مړینه چې د زلزلې له امله به تر وروستۍ کچه راټیټېږي. نو دا کار به څومره لګښت ولري؟ څنګه چې پخوانی استانبول بیه نه لري رئیسه، دا هم بیه نه لري. نو د نوي استانبول نیمایي ځمکې اوس مهال د چاري توروس دی. د دې پروژې جوړول څېړنې او پراختیا یې خپله کړې ده. دولت هم ورسره منلې. نو ځینې خلک اوس هم په خطر کې دي. هو همداسې ده. له دې پروژې نه یې لور او ورور خبر دي؟ نه پوهېږم. غواړم د دې پروژې ټول شریکان وپېژنم. همدا چې له دفتر نه ووته خبر راکوي چېرته چې باید ورته کمین ونیول شي. دا یې د کور ته ننوتو وروستۍ دروازه ده. همدا خو موټر یې زری دی ښاغلیه. له موټره یې کته کوي. څنګه؟ داسې هېڅ انسان نشته چې کمزوري ونه لري. ته پوهېږې چې څه کوې؟ ما تا ته هغه شمېره درکړې وه خو تا لا تر اوسه پته نه ده پیدا کړې. غوږ شه، تر څو مې چې د ټلیفون له څښتن سره اړیکه نه وي نیولې ځای نشم معلومولی. خو اړیکه ورسره ونیسه که نه. دا شمېره نه پېژني، ځواب نه ورکوي. له ډېرو شمېرو نه مې اړیکه ونیوله خو ونه شو. نو هغه زموږ د خلکو پوښتنو کولو حس باندې څه شوي؟ کله چې پخوا چا تلیفون کاوه نو لږ تر لږه پوښتنه خو به یې کوله چې څوک یې. الا نو تلیفون وکړه، نیش یې زغملی، ښځه ده پای کې به ځواب ورکړي.
ابراهیمه سالجوق ته ورشه زما سلام ورته وایه وروسته له سلامه دا ورته وایه چې ورپسې دې نه ګرځي واخله چې هره ستونزه ولري حل دې کي ورته ووایه چې زه شاته ولاړ یم قدرت بیکا د دې په پیسو په بدل کې به څه ورکړي هغوی خو خپل هر څه له لاسه ورکړي ابراهیمه تا تر اوسه لیدلی چې ما تر اوسه پرته له بدلون نه کوم شی ورکړی وي هغوی څوک دی عبدالله د وچې مالګې د ډلې غړي دي وروره ملګري وینه په جوش راغله خلک یو مړۍ ډوډۍ نشي پیدا کولی د دوی پاچاهي ته ګوره بس دلته راځي او د خلکو پیسې لګوي یو ځلې خو د یوسف بیه پوښتنه وکړه عبدالله بس که نو رئیس ویل چې رایواله کنه کار ختم و ښه نو حساب مو خلاص کو زموږ حساب راوړه وروره خدمتګارانو ته خو 100 میلیونه بخشش ورکه څه 100 میلیونه د مامورانو غوندې بخشش ګوره انت هم خیرات نه ورکوې عبدالحیا کېدای شي خپل موټر کې لاړ شم یوه شېبه صبر وکړئ چېرته چې ځئ زه مو بیا یم ډېر مه غږېږه پورته شه قدرت بیک یو 50 میلیوني ډالري چک درته راستولی تاریخ یې هم نه دی لیکلی چې هره نیټه د زړه وینو پرې لیکلی شي ابراهیم جانه مننه کوم که رښتیا ووایم د داسې یو څه تمه مې نه لرله ښه ملګری خو په داسې ورځ کې په درد خوړل کېږي ژوندی اوسې خو زه نشم کولی چې ډېر ژر یې درکم ابراهیم جانه ملګری خو مو دی دا نشم منلی که چېرته تاسې نشئ کولی چې د قدرت بیک ملګرتیا ومنئ زه نشم کولی دا چک واستوم سمه ده هیله کوم زما له خوا نه مور څخه مننه وکړه زه به هم ډېر ژر ورسره وګورم سمه ده هر کله چې ستاسو خوښه وي ښه راغلاست کېدای شوی چې ښه راغلاست وای خو د ملګرو منځ کې داسې خبرې وي مهرباني وکړئ کېدای شي موږ پوه شو چې موږ مو ولې دلته راوستي یو غواړم تاسو سره شراکت وکړم په کومه برخه کې او د څه لپاره تاسو باید ماته د توره ستونزې ووایئ ملګرو او بیا زه هماغه ستونزې حلوم زه یې د شرکت وکیل یم ښاغلیه او زه یې مالي مسؤل یم
تاسې په کوم صفت له موږ نه یو شی غواړئ؟ غواړم شرکت کې شریک شم، خو غواړم کومه کابینه چې تاسو یې تعقیبوئ ورباندې پوه شم. ښاغلیه موږ کومه کابینه نه لرو، تاسې پوه شوئ؟ صبر وکړه، یوه شیبه باید خبرې واورو. ایرول اوز نسیم، په امریکا کې مو لومړنۍ زده کړې کړي دي. فاکولټه مو نه ده خلاصه کړې، خو د یو ډېر ښه معاش څښتن شوي یې. اوس هم فلوریدا کې کور لري. په شرکت کې هم د مدیر مرستیال شوي، ډېر بریالی وي. جالبه ده یوه ورځ شرکت ته راغلی او په یو لاسلیک کې د دې لوی شرکت بنسټ هم ولیده، خو دا چې تیر کال د جعلي پیسو په یو ستر مرکز کې ونیول شوې، نو بیا له امریکا او اف بی آی نه وتښتېدلې هم داسې نه ده؟ وروسته همدا چې ترکیې ته راغلی، خپل نوم او تخلص ته دې په مهارت سره بدلون ورکړه. بس همدا بسنه کوي چې اصلي نوم دې ووایم، بیا به څو شېبې ژوندی پاتې شي. زه ډېر حیران شوم. زم په دې خبرو باندې حیران شوم وکیله. تاسو هم د شطرنج لوبه کوئ، نو که ما هم دومره دقیق وپېژنئ نو بیا به تاسو ته دا ډېر ښه شي ښاغلیه. نو ته به په ما بلا راولې ښاغلی اوغلو؟ نیکه دې په څارنوالۍ کې کار کوم، داسې نه ده؟ پلار دې په خصوصي سکتور کې و، کاکا دې هم په پوهنتون کې و او هم مشاور و، مور دې د جرمني وه او خور دې له حقوقو نه فارغه شوې ده. د دې کار د کولو لپاره یې ستا د پلار سره لوبه وکړه. دا چې مکتب دې خلاص که او ډېر سیاسي کتابونه دې ولوستل، بیا دې ژمنه وکړه چې په دې کار سره به ډېرې پیسې پیدا کوي، او بیا دې پلار تا ته ټولې هغه پټې لارې وښودلې. اوس راځه چې هغه شیان وګورو چې تا خپله اخیستي دي. کله دې شیانو نه چې تا اخیستي هغوی په یو هم خبر شي، بیا به ستا انجام څه وي؟ په دې اړه دې فکر کړی؟